بسم الله الرحمن الرحیم راځو زموږ د وینډوز کلاس تھیوري دا تیر ځل یې مور رسولې تر کوم ځای پورې یوزر آیکنز پورې آیکن ویلیو کنه یوزر آیکنز چې آیکن ډول نوم ویلیو نن راځو د نوایو وای وات از ټاسک بار ټاسک بار څه شی د غلند پټه تاسو ښکاري د وینډوز سٹارټ باندې چې سٹارټ دی ځنې ولې تر دې پټه پورې د تصویر کېږي ټاسک بار ورته کېږي زموږ راشم ما سنپینګ ټول باندې زه تاسو ته څنګه کوم راواخلم څه شو دا مې راواخست نیو دغه ایریا ته سویل کېږي دیتا ټاسک بار وایي څه ورته وایي ټاسک بار ورته صحیح شو دا موږ سره چې دی ټاسک بار دی پام دې ورته دا موږ سره ټاسک بار دی راځو چې دا مو وپېژنو اوس دا ټاسک بار ډیفینیشن څنګه دی وای یوز ټو شو کرنٹ ټاسک وای دا د دې لپاره استعمالېږي چې کرنٹ اوسنۍ ټاسک وظیفې راسره وښایي ټاسک بار پر سره لپاره استعمالېږي د دې لپاره استعمالېږي چې اوسنۍ وظیفې راته اوسنۍ وظیفې نه مراد څه دی چې دغه اوس فلحال تا په کمپیوټر کې څه کار روان کړی دی ما ایم اس ورډ اوپن کړی کنه دلته راته ښکاري ګوره دا چې ورته تدریسون دا ایم اس ورډ دی ها ګوره سنپینګ ټول مې را اوپن کړ کنه ګوره هغه را سره ښایي دا وای فایل ته داخل شوی دغه نور شي چې کومې دا پین شوي دي باندې تاسو به وروسته پیږئ سره راځو پارټس اف ټاسک بار ټاسک بار برخې دا موږ سره شو ټاسک بار شو ګوره دا ټاسک بار برخې لري چې لري موږ سره برخې لري لومړی موږ سره د دې چې دی لومړی دغه څه چې تاسو ښکار کېته ویل کېږي سٹارټ ورته وایي څه ورته وایي سٹارټ دغه ایریا دیتا سٹارټ ویل کېږي یا وینډوز بټن هم ورته وایي څه ورته وایي وینډوز بټن دویمه خبره د دې ځنې نیولې تر دې ځای پورې چې کوم ځای پورې وي دا سره دې ته څه ورته ویل کېږي کرنٹ ټاسک یا کویک لنچ ایریا ورته وایي څه ورته وایي کرنٹ ټاسک یا کویک لنچ ایریا صحیح ده د دې سٹارټ نه راځي خو ته نیولې د وینډوز باندې راځي دي تر دې ځای پورې چې دی کویک لنچ ایریا یا کرنٹ ټاسک وای د دې ډیفینیشن څنګه دی وای از یوز د استعمالېږي ټو شو چې وای کرنٹ پروګرام اوسنی پروګرامونه چې لپاره استعمالېږي دغه سهار دې نیولې تر دې ځای پورې اوسنی پروګرامونه راته چې را سره خي دا اوس په حال کوم پروګرامونه دا را سره خي سیدا چې موږ رن کړی دي دریم خبره نوټیفیکیشن ایریا دغه ساحې نه نیولې تر دغه میسج پورې دي ته څه ورته کېږي نوټیفیکیشن ایریا ورته څه ورته وایي اټ از یوز ټو نوټیفای از ولر لپاره استعمالېږي چې موږ څنګه کې نوټیفای خبر کی سیدا او اخیری دغه د دې میسج نه اخواته یو ایریا وړه ډیره پرته ده دې ته څه ورته کېږي دغه کرخه نه اخواته دې ته پیک ایریا ورته کېږي څه ورته کېږي پیک ایریا د څه مو پیژندل کنه راځي ګورې دلته بیرته اوس خایم دغه ایریا ته موږ څنو مخلو سٹارټ ورته وایي څه ورته وایي سٹارټ دا ګوره دلته راښکاري کنه سٹارټ یا وینډوز بټن ورته کېږي د دې ځای نه رانیولې چې دغه پاتې کوم پروګرامونه چې موږ رن کړي چې دا هر ځای پورې ول د دې څه ویلې کویک لنچ ایریا ورته ویلې یا کرنٹ ټاسک ورته ویلې څه ورته ویلې کویک لنچ ایریا یا کرنٹ ټاسک ها د دې ځای پورې موږ پوه شو ور باندې کنه د دې نه وروسته که چېرته راشو دغه ساحې نه نیولې تر دغه میسج پورې چې کومې دې ته څه ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا ورته څه ورته وایي نوټیفیکیشن ایریا ولې ورته نوټیفیکیشن ایریا وایي ځکه چې دلته موږ ته خبرداری موجود دی صحیح ده اوس بلوتوث کنیکټ دی نه کنیکټ دا موږ ته خبرداری دی کنه اواز راکې نه راکې دا موږ سره خبرداری دی اوس بیټري څومره چارج دی چې کله چارج وګوري تا یو ځان خبر کړی اوس مبارک کنه نو دا موږ ته چې نوټیفیکیشن خبرداری دی چې شو بل میک دی چې میک دی دغه میک دی صحیح ده بل موږ سره دغه انټرنیټ دی چې انټرنیټ سره کنیکټ یو کنه دا بیا موږ سره کیبورډ او داسې نور لینګویج او ډیټا موږ ته تاریخ کې خدا موږ سره نوټیفیکیشن خبرداری راته راکوي کنه موږ ته چې میسج راغی او میسج لولو هغه موږ سره خبرداری دی کنه صحیح ده نو موږ سره دغه ایریا بلکې چې وګورئ دلته وړه باندې کرخه موجوده ده کوم ځای کې زبره شمه دا بلک تاسو ته رانږدې کوم ښه دلته چېرته زه راشم وینډوز پلس علامې باندې رانږدې کېږي ښه دلته تاسو وګورئ دا میسج دی کنه دې ته زموږ نوټیفیکیشن ایریا ورته دی دلته وګورئ چې وړه باندې کرخه ده دا ښکاري د دې کرخې نه دې خواته دې ته پیک ایریا ورته کېږي چې ورته کېږي پیک ایریا نو دا موږ سره ټاسک بار چیرې ډولونه دي سیدا پیک ایریا سره لپاره استعمالېږي یو ځای وینډوز ته تاسو داخل شوي اوسئ کنه تاسو غواړئ چې دغه ډیسکټاپ بیرته وګورئ چېرته راشئ دلته راځئ مه کرزر ته شو دا اوس کرزر دی کنه زه راځم وګورئ دلته کلیک کوم دا موږ سره چېرته مې وړي ډیسکټاپ دی یو کلیک مې وکړ ګورئ ډیسکټاپ ته راوستلم اوس بیرته هماغه وینډوز ته ځم کومې نه چې راوتلی یم دلته راشم بیرته کلیک مې وکړه ګورم دا موږ هماغه ځای ته یوړو صحیح ده په دې باندې پوه شئ ښه بله خبره چې موږ سره دا تاسو لږ لاندې به راشم ما په ټاسک بار مو پېژندې که نه بله خبره کیبورډ دی چې موږ سره کیبورډ دی کیبورډ څه ویل کېږي ګورئ ټاسک بار پوښتنه چا نو کړه ټاسک بار په څو ډوله دی په څو ډوله ورته څو ډوله نه دی په څو برخو ویشل شوی دی وایي څلورو برخو سٹارټ کویک لنچ او ورپسې چې نوټیفیکیشن او پی کې دې ته کېسې شو بل کیبورډ دا ښکاري که نه دا کیبورډ دی چېرې کیبورډ دا برته ور وپېژنم چې نه
دا کیبورډ دی چې دی کیبورډ دی دغه څه چې ښکاري دا بندېږي او لګېږي چې کمپیوټر دی په توګه کې پاور بټن چې بټن پاور بټن کیبورډ دغه سکرین چې دی لیټ څه شو لیټ دغه دغه څه چې کله څه کوته په واه پام مرګ نه ډېر څه کی نوٹ پیډ څوټه کې ټچ پیډ ہوتے ټچ پیډ دغه څه دا سنسنګ کې اصل کې ها د دې څه کېږي ټچ پیډ ورته کې چې ورته ټچ پیډ دا بټن دی خو راکاري د ته رائټ کلیک وي د ته کومه وي لیفټ کلیک وي خي طرف ته کلیک او لیفټ طرف ته کلیک باندې خو پوه شئ کنه اوس راځو دا کیبورډ دی دا خو تاسو پیژنئ کنه په دې کیبورډ کې ډول نه دي لومړی دی کې موږ سره نومریک کیز دي کومه کیز نومریک کیز وای دیز بټنز ار فرام 1 to 0 د یو نه نیولې دغه څه پر پورې کیبورډ کې د یو 2 3 او دلته نه څه شبر راغلی کنه سیدا نو د یو نه نیولې تر 0 پورې موږ سره دی بټن د اصل کې کی بٹن ویل کی بٹن ورته نه ویل کی کی ورته ویل کی د څه باندې وای چې ا کی ا بٹن پریس کا یا ا چیو کا ا بٹن پریس کا نه وای بچو ورته ا کی پریس کا چیو کا ا کی پریس کا سیدا نو نومریک کی دا یو نه ویل تر دې پر 2 3 نه د خر څه پر دی کنه دې ته څنو مقلی نومریک کیز بل الفابیټک کیز کوم یو کیز الفابیټک کیز دې نوم څه پته لګي الفابیټک څه معنا الفابیټک معنا نومونه والا صحیح شو څنګه نمونه والا هغه څه چې ګوره الفابیټک الفابا ویلې کنه نمونه والا نه سوري د ان تر زړه پورې دې رسول کیږي الفابیټک کیز ورته څه ورته الفابیټک کیز درېمه خبره سمبل کیز کوم یو کیز سمبل کیز دغه خاص بټن چې تاسو ښکار د سمبل کیز یا سپیشل کیز هم دته ورته کیز ورته کیږي سپیشل کیز ګوره اسکیپ او دا ټیپ او کیپس ګوره د دې خواته ګوره تاسو دغه څلور نه بغیر ښه دغه بر اولاد دې نه بغیر ګوره چې ګوره دا ټول مکسر شي دا مکسر شي دی سمبل کیز دي صحیح شو ګوره کیپس او لاګ ټولي بل څلورم ډول چې فنکشن کیز دي دغه F1 او F2 دا ښکاری کنه دا فنکشن کیز دي چې دي فنکشن کیز دي بل ورپسې ایرو کیز دي کوم یو کیز دي ایرو کیز دغه کیر د ښکاری دا ایرو کیز دي چې دي ایرو کیز دي تو ورشه غیداري کې کیبورډ یې ښه لګراو ورشه دا اوس موږ سره کیبورډ دی کنه ګوري دا کیبورډ کې به تشریح کوم سیدا دا موږ سره شي دي کیبورډ دی دته پام دی کنه ګوري راځو لومړی به د نومریک کیز نه دغه یو نه نیولې تر دې صفر پورې د سیول کېږي نومریک کیز څه ورته وایي نومریک کیز دی باندې خو پوه شئ کنه دویمه خبر دغه ا او کیو دا ښکاري دغه زیډه پورې دې ته سیول کېږي الفابیټک کیز ورته وایي څه ورته وایي الفابیټک کیز دغه دې خواته څنګه چې کوم یو بټن ورسره ښکاري دا وګورئ او دې خواته دا وګورئ او دا دغه فقط څه شو دغه دې د سپیشل کیز ورته څه ورته کېږي سپیشل کیز ورته کېږي دغه F1 او F2 او F3 دا څه ښکاري دې ته فنکشن اف معنا فنکشن څه شو دا موږ سره فنکشن کیز شو بل پاتې شو دغه کې چې دا سره ښکاري کنه دغه دا ډاون او لیفټ او ډاون او اپ او لیفټ او رائټ دې ته ایرو کیز ورته څه ورته کېږي ایرو کیز په دې باندې پوه شئ ګورئ کیبورډ څو ډول لري پنځه ډول لومړی دې څنګه شروع کړه فنکشن کیز اف معنا فنکشن اوله فنکشن دویم فنکشن کی دریم فنکشن کی څلورم فنکشن کی دا فنکشن کی ته د دې نه وروسته راځي چې د حساب ته نمبر ورګي کنه او نومریک معنا نومریک کیز دا نومریک کیز دي الفابیټک کیز دا الفابا والا کیز دي سپیشل کیز خاص کیز دي چې شی ایرو کیز دا ایرو والا دي غشي والا دي سیدا او بل مستر پاره شو پسند داول کنه ختم شو پنځه ډول لري څو ډول لري پنځه ډول لري په دې باندې پوه شئ ها بل خبره موږ سره چې دا وای وات از انپوټ څه شي دی why input device is used to enter data in instructor into computer ګورئ input device کنه هغه څه ډیوایس چې دنه کمپیوټر ته راخونه کوي و دا موږ سره input device معنا دلته ما فلګ کړ چې مې کړ دلته man دا فلګ کړ کنه و سره از دلته لیک مچ کې آیا اغلته براشي ولی براشي دلته خدا ما سره دلته راکنه او دا دغه کوم څه چې مال د پرش کړل دی لین په واسطه باندې چیرته وړي دنه کمپیوټر لري نو زما ډیټا د نوس انپوټ معنا دنه چول نو انپوټ ډیوایس انپوټ الی چې کوم لري هغه الی دی چې زموږ لار خوونه راغی چیرته وړي کمپیوټر لري کمپیوټر په عملی اجرا کوي سینا په دې باندې پوه شئ انپوټ ډیوایس کوم ډیوایس دی چې موږ نه ډیټا اخلي چیرته وړي کمپیوټر او کمپیوټر پروسس په سینا په دې باندې پوه شئ لکه دا موږ سره چې کېدل شي لکه چې د موږ سره کیبورډ دی ماوس دی ویب کیم دی کیبورډ دا کیبورډ زه پریس کوم ماوس ګوره دلته ماوس ما سره وي هغه کنټرولېږي وات از آوټپوټ د دې خلاف دی او آوټپوټ ډیوایس از یوزډ ټو ګیو د ریزلټ آن کمپیوټر سکرین اور پیپر آوټپوټ ډیوایس دا خو ما دنه نه ورکړل
आउटपुट डिवाइस کوم ډیوایس موږ ته نتیجه راکړي وای دا لري لپاره سمانی چې موږ ته نتیجه یا په دې سکرین نه وخی یا را ته پرنٹ کی اوس چې پیپر باندې وخی اوس دلته څه ولیکم دا پرنٹ کولای شم کنه نو هغه سره یو چی شو آوټپوټ شو یو نتیجه شو سیدا نو هغه نتیجه چې موږ ته راکړي یا په چوي یا په سکرین یا په کمپیوټر کې एग्जांपल LCD دا پرنټر د سپیکر د رامو سره شي دی آوټپوټ ډیوایس دی سیدا ها اخیری دا سری why what is data and information data share information chedi why data raw materials which is meaningless why data la sri raw materials chedi raw material mana be mana di yo why ma be ka to data mera chol data mara data se mana data da mana ch mali dili mana malumat zan pe ek machli ke shamil di سیدا نو موږ سره دا یو ډول چیرې ډیټا را ماته معلومات شته کله چې دا ډیټا تاسو وګټل معلومات مته نو واخص لغه ته به څه ویل کیږي انفارمیشن ته ځا وای پروسیسډ فارم اف ډیټا از کالډ انفارمیشن ها کله چې په ډیټا باندې پروسس وشي هغه ته به څه نو مخلي انفارمیشن ویل کیږي سیدا نو کله چې تاسو یو څه کوئ په هغه معلومات واخلئ نو دا اوس شو انفارمیشن شو چې شو موږ سره انفارمیشن شو او د انفارمیشن څنګه دی مینینګفول څنګه دی مینینګفول او ډیټا مینینګلس کې چې کلاړه نم بس کې سکه مکیږي سیدا نو دا زموږ شو غایز تھیوري ان شاء الله په بل کلاس کې به پریکټیکل شروع سمرا بل کلاس کې ان شاء الله پریکټیکل لړ شو په دې ټولو باندې وکړو کې سمرا